بسم الله الرحمن الرحیم. په سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو، زه غواړم چې د 2023 نړیوال جام په اړه معلومات وړاندې کړم. د راروان 2023 نړیوال جام په اړه باندې د کرکټ ډیری مینوالو سره سوالونه او اندېښنې پیدا شوي چې په دغه نړیوال جام کې به ټولې څو لوبډلې شرکت کوي او د دغه نړیوال جام لپاره ټول څو کوالیفای راوندونه ترسره کیږي. آیا که افغانستان چېرته په لومړنۍ کوالیفای کې ونه توانېده چې د نړیوال جام لپاره غوره شي، نو د افغانستان لپاره په راتلونکي کې چانسونه شته او که نه؟ دا او دې ته ورته نور معلومات په دې ویډیو کې کتلی شئ. ویډیو در سره دوستانو لایک کړئ. هیلهمند یم چې ستاسې ټولې پوښتنې به په دې ویډیو کې ځواب شي. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. دوستانو، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. د 2023 50 اوریز نړیوال جام ته د ورتګ پړاوونه. د 2023 نړیوال جام لپاره به 32 ټیمونه د غوراوي په سیالیو کې برخه اخلي او له دې جملې څخه به 10 وړ ټیمونه غوره کیږي. دوستانو، د 2023 نړیوال جام لپاره 4 راونډه کوالیفای ترسره کیږي چې ټول راونډونه درته په دې ویډیو کې تشریح کوم. اوس راځو فرست راوند کوالیفای ته چې دې ته CWC یعنی کرکټ ورلډ کپ سوپر لیګ هم وایي. په دې کې به ټولې څو لوبډلې برخه اخلي او څو لوبډلې به غوره کیږي. دوستانو، د سوپر لیګ په سیالیو کې به ټوټل 14 ټیمونه برخه اخلي او هره لوبډله به تر 2023 کاله پورې 8 ټیمونو سره د 3 یو ورځنیو سیالیو سیریز ترسره کوي چې د 4 سیریزونو کوربه‌توب او د 4 سیریزونو میلمستوب به کوي. د هر میچ په ګټلو سره به 10 نمرې ترلاسه کوي او په پای کې به 9 ټاپ لوبډلې نیغ په نیغه کوالیفای کیږي. تاسو اوس په دې لیست کې ګورئ چې کومو ټیمونو تر دې مهاله زیاتې نمرې اخیستي. راځو په یو څو ټیمونو باندې بحث کوو. لومړی په سر کې اسټریلیا ده چې تر دا مهاله یې 6 لوبې ترسره کړي، 4 یې ګټلي او 2 د لاسه ورکړي. په دویم نمبر کې د بنګلادیش لوبډله ده، 3 سیالۍ ترسره کړي، 3 وړې ګټلي، 10 نمرې لري او 1.9 نیټ رن ریټ. په دریم نمبر کې د انګلینډ لوبډله ده، تر دا مهاله 6 لوبې ترسره کړي، 3 ګټلي او 3 بیه کړي، 10 نمرې لري، 0.9 نیټ رن ریټ لري. په څلورم نمبر کې افغانستان دی چې د نیکه مرغه 3 سیالۍ ترسره کړي، 3 وړې په خپل نوم کړي، 10 نمرې لري او 0.25 نیټ رن ریټ دی. همداشان پاکستان دی، زیمبابوې ده، آیرلینډ دی، انډیا ده، نیوزیلینډ دی، ساوث افریقا ده، سریلانکا ده، نیدرلینډ دی او ویسټ انډیز دی. نو دوی چې د کومو ټیمونو سیالۍ پاتې دي هغه به هم ترسره کوي. چې کله ټول ټیمونه خپل دغه 8 سیریزونه بشپړ کړي، نو د دې لیست څخه به 9 ټاپ ټیمونه د 2023 نړیوال جام لپاره کوالیفای کیږي. دوستانو، دې پسې چې کوم راوندونه دي په هغې باندې لنډ بحث کوو. د ویډیو در سره لایک کړئ او همداشان که تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل هم د نورو تازه معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. اوس راځو په ټولو راوندونو باندې رڼا اچوو. لومړی راځو سوپر لیګ ته. په سوپر لیګ کې ټولې 14 لوبډلې شاملې دي چې دا هره لوبډله به 4 یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي، یعنې 8 سیریزونه به بشپړوي او د 8 سیریزونو نه وروسته چې هره لوبډله په ټاپ باندې راله، د انډیا په شمول 8 لوبډلې به نړیوال جام ته نیغ په نیغه د دې کوالیفای سوپر لیګ نه ټاکل کیږي. دې پسې چې لاندې کمې 15 لوبډلې دي، د 9 نمبر نه واخله تر 14مه پورې، چې په دې کې هر ټیم راغی. تر دې دمه خو یو څو میچونه شوي دي او ځینې میچونه هم نه دي کړي. دا به راځي د غوره لیګ دا 15 لوبډلې به دویم راوند ته چې بیا کوالیفای کیږي، دا به د دې نه 15 لوبډلې ټاکل کیږي. بل راځو د اسوسییټ لیګ ته. د اسوسییټ لیګ ټیمونه چې دي د 14 نه واخله تر 20 پورې
د دې دپاره بیا له کوالیفای کېږي او همداشان د 20 نمبر نه واخله تر 22 پورې دا د دې رینکینګ په حساب باندې اسوسییټ ټیمونه د دې د کوالیفای راونډونه 2 دانې ترسره کېږي د 14 نه واخله تر 20 پورې 7 لوبډلې دي دا به خپلو کې میچونه کوي او په تورنمنټ کې به برخه اخلي د دې نه به نیغ په نیغه غوره لیګ ته یعنې 3 لوبډلې به د دې نه د کوالیفای راونډ ته غټو ټیمونو سره وځي او 4 لوبډلې به بیا راځي دویم پړاو غوره لیګ ته لاندې د 21 څخه واخله تر 22 پورې دغه لوبډلې به خپلو کې مقابله کوي او د سیالو څخه وروسته به 2 ټاپ ټیمونه د اسوسییټ غوره لیګ له وځي چې 4 ټیمونه ورته د 14 څخه واخله تر 20 پورې د دې نه باقي پاتې راغلي دي چې دا ټول 7 ټیمونه او 3 د غټو لوبډلو سره غوره لیګ ته ووتل او هغه کم باقي چې 4 پاتې وو هغه د اسوسییټ غوره لیګ ته راغلل نو بیا د غټو ټیمونو سره چې کوم غوره لیګ برابر شوی دغه فاینل راونډ یا اخیري غوره لیګ او اخیري کوالیفای راونډ به چې 15 ټیمونه د یو نه واخله تر 14 پورې چې کوم ټیمونه او د انډیا په شمول 8 نړیوال جام ته ووتل او باقي 15 به د اسوسییټ ممبر سره لوبیږي او د دې څخه به بیا صرف 2 ټیمونه د نړیوال جام ته وځي د غټو ټیمونو او د اسوسییټ ټیمونو ترمنځ چې کوم اخیری کوالیفای کیږي نو ټوټل به بیا دې ته 2 ټیمونه ټاپ 2 ټیمز به دې ته کوالیفای کیږي نو دا د نړیوال جام په اړه باندې لنډ معلومات که کومه پوښتنه نظر یا وړاندیز لرئ په کمنټ کې راته پرېږدئ له تاسو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر یوې بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم هر چې یاست خوشحاله او بریالي اوسئ. Thanks for watching and don't forget to subscribe to our channel Extreme Latest.